که څه هم په هیواد کې بېروزګاري تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې، خو د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس شمیم کټوازی او ورسرمل پلاوی تازه خوست ته د سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د بېروزګاره کسانو لپاره د کارموندنې پروګرام د رسمي پیل پرانیسته وکړه. دا پروګرام د 600 میلیونو افغانیو په لګښت د خوست ښار په 6 واړه ناحیو کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې په چوکاټ کې د ولسي تړون او ښاروالۍ ریاست له لوري پلي کیږي، چې شاوخوا د 150 بېلابېلو پروژو په تطبیق سره به پکې څه باندې 8000 بېروزګاره کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د ذکر پروګرام باندې کومه نن یې عملاً دا پرانیسته کوو. په لومړي قدم کې تر 150 پروژو پورې په خوست ښار کې پیلېږي. 600 میلیونه باندې په باندې مصرفېږي. د 6,000 لکه باندې یو کار عملاً ښار کې شروع کول یو کلمه د یوې برنامې له طریقه ولې موږ هڅه دا چې د ولسي تړون پروګرام دلته راوړو، څلور برخې لرو، هم دلته عملاً شروع کړو تر څو دا کار له څو خواوو ته بیاوړو. په ورته مهال د ولسي تړون د کارموندنې رئیس نجیب الله امیري وویل چې د یادو رغنیزو پروژو له پیسو څخه به 80 سلنه کارګر ته ورکول کیږي او 40 سلنه به د پروژو د تطبیق لپاره په موادو لګول کیږي. او دا د کاریابۍ د دې لپاره ده چې خلک دلته بېکاره دي او د کرونا مرض او نور هم مرضونه وو. رئیس جمهور د خاص توجه ده چې حتما په خوست کې 100 شاګردان د زر خلکو ته کار پیدا کوي. نو انشاءالله صاحب په همکارۍ کې انشاءالله دلته د کار په خلکو ته پیدا کېږي چې په دغو پروژه کې یعنې 40% پیسې چې کومې دي 100 روپۍ موږ ورکوو، 80 به کارګرو ته ورکوو، 40 به مواد ورته اخلو. د خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی خوست ولایت کې د پرمختیایي او رغنیزو پروژو د تطبیق ډاډ ورکړ او په وینا یې تیار دی ترڅو د خوست میشتو د همکاریو او غوښتنو سره سم د پروژو د پلي کولو لپاره فرصتونه رامنځته کړي. موږ په خوست کې کولای شو تاسې هر پروګرام چې خوست د انکشاف لپاره د خوست د کارموندنې په خاطر او په خوست کې د پرمختګ په خاطر باندې پلانګذاري کوي، تطبیقول یې موږ کوو. موږ آماده یو چې د ټولو پروژو په هر ځای کې امنیت ونیسو. بل لور ته د غونډې یو شمېر ګډونوالو د کارموندنې یادې پروژې اغېزمنې وبللې او غوښتنه یې وکړه چې یاد پروګرام د خوست مرکز سربیره ولسوالیو ته هم وغځول شي. نننی کوم پروګرام جناب رئیس صاحب چې پیل شوی ده د خوست په متون کې خوست درې مرکزي ادارې واحدونه لکن متون او شمال. متون زموږ هغه سیمه ده چې د خوست زړه مرکز، خو موږ د شمال او لکن نه په مرکز کې راځو نه په ولسوالۍ کې راځو. امکانات راشي بیا موږ ته وایي چې په مرکز کې تاسو درې واړه واحدونه به یو سهم وکړئ، خو کله چې بیا لښکرکشي شي بیا وایي تاسو به د ولسوالۍ معادل راوباسئ، د ولسوالۍ چې 100 نفر راوځي تاسو هم راوځئ. همداراز خوستي ولسونو د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له رئیس شمیم کټوازي سره په نظام کې د خوستي کادرونو د ګمارنې د سولې په بهیر کې د خوستي ولسونو ونډه، د غلام خان بندر ژر تر ژره ترانزیت او ښاري پرمختګ اړوند ګڼ شمېر ستونزې او غوښتنې هم شریکې کړي. فرید عتیقي، روحي خبري اژانس، خوست.